طالبان او داعش د شیعاګانو په وژنې تورن شول. د وکیلانو نړیواله ټولنې د یوه څېړنیز راپور په خپرولو طالبان او داعش ډله په افغانستان کې د شیعه مذهبه هزاراګانو په نسل وژنې تورنه کړې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د وکیلانو نړیواله ټولنې په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د هزاراګانو د وژنې ډېرې بېلګې بیان کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو حکومت او داعش ډله د هزاراګانو په نسل وژنې تورنه شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه راپور چې 83 پاڼې لري د برتانیا د پارلمان لخوا په رسمي ډول نه دی تصویب شوی، خو د پارلمان د غړو په غوښتنه یې د هزاراګانو د وضعیت په اړه یې چمتو کړی دی. د وکیلانو نړیواله ټولنه یو برتانوي سازمان دی چې په 1904 میلادي کال کې تاسیس شوی او اوس په 170 هیوادونو کې 80,000 غړي لري. دغه بنسټ په راپور کې په افغانستان کې د هزاراګانو ګواښ ته هم اشاره شوې، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیلېدو وروسته د هزاراګانو وژل یا نسل وژنه بلل او ټینګار پرې شوی دی. دغه راپور له مخې په افغانستان او پاکستان کې هزاراګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له امله د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو لخوا وژل کېږي. په دې راپور کې د هزاراګانو د وژنو څو پیښې او د هغوی تاریخ بیان شوی چې له دې جملې څخه د هغو دوو چاودنو یادونه کولی شو چې د 2023 کال د اپریل په میاشت کې د کابل ښار په لویدیځ کې د هزاره میشتې سیمې په دشت برچي کې د عبدالرحیم شهید لیسې د دروازې مخې ته وشوې. دغو چاودنو لږ تر لږه 40 کسان ووژل او تر شپېته ډېر نور یې ټپیان کړل. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.